حالانکه زموږ په اصطلاح کې موږ په عقیده کې دین دی خبرو ته ویل کیږي چې سړی به لمونځ کوي او روژه به نیسي او حج به کوي او زکات به کوي، بس موږ دین در دې پورې محدود کړی دی. حالانکه دا خپله ژبه کنټرولول دا د دین در ټولو څه اهمه خبره ده. د خپل سترګې کنټرولول، د خپل غوږونه کنټرولول، په دې معاشره کې زندگی د انسانیت تیرول، دا د ټولو څه مهمه خبره ده چې په دې معاشره کې د سړي زندگی د انسانیت زندگی تیرسي. زما د لاس څه چاته تکلیف نه ورسیږي، زما د ژبې څه چاته تکلیف نه ورسیږي، زما د یو عمل څه چاته تکلیف نه ورسیږي، او زه په خپل زندگی کې داسې عمل نه وکم چې د هغې په خاطر مسلمان ته په مشقت کې واقع کم. ځکه دا ژبه الله تعالی داسې جوړه کړې ده چې کم لفظ سړی در دې ژبه راوځي د الله تعالی د طرفه پر هغې باندې ضرور نگران مقرر دی. ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. یو انسان در خوله یو لفظ نه راباسي که رایستی پر هغې باندې ملایکه مقرره ده، دستي لیکل کیږي، دستي محفوظه کیږي، د الله تعالی حضور ته استول کیږي. ځکه ژبه کنټرولول او خپل زندگی په احتیاط کې تیرول دا هم د دین یو حصہ ده، او دا د دین یو مسله ده چې پر دې باندې به سړی خپل زندگی په دې شکل تیروي. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه په مجلس کې چا د حجاج ابن یوسف متعلق یو څه ذکر وکړي چې حجاج ابن یوسف ډېر بد سړی تیر سو. حالانکه په تاریخ کې دا لیکلي دی حجاج ابن یوسف هغه سړی تیر سو چې هغې په خپل لاس په خپله توره باندې 1,40,000 مسلمانان قتل کو. لیکن د دې څه ماسیوا چې څومره انسانان د ده په جنګونو کې قتل سو هغه ماسیوا و چې د ده توره د کم چا پر سټ باندې ولګېدل هغه 1,40,000 انسانان. نه چا د حجاج ابن یوسف ذکر وکړي. حضرت عبدالله ابن عمر دستي ورته سړی دا خپله خوله او دا خپلې ژبې ته جله ور واچوه. د دې معنا دا نه ده چې حجاج ابن یوسف د دنیا بدترین قاتل دی، نو بس د هغې غیبت او د هغې کردار خرابول بس تا ته جایز دي. که د قیامت په میدان کې الله تعالی د دې دومره انسانانو د قتل د هغې ذمه د حجاج ابن یوسف د ذمې څخه اخیستله، دغه رقم ستا د دې زندګۍ څخه ستا د عملنامې او ستا د سټه سبا ستا د ذمې څخه د حجاج ابن یوسف غیبت اخی، د هغې سزا به الله تعالی تا ته. نو زه دا وایم چې بې ځایه غیبتونه کول، بې ځایه د انسانانو عزتونه خرابول او د خپله ژبه بې جله وچلول او هر چاته څه ویل چاته څه ویل، په دې باندې نوکاره جګول او دې باندې تعریض کول او دې ته اشاره کول، دې ته تکلیف رسول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه صحابي ته ویل لا تصبن احدا، چاته به تکلیف نه ورسوي په زندګي کې. زمانم کچیر یو څوک په داسې شان باندې رالی چې د هغې د زندګۍ څخه یو بل مسلمان ته تکلیف ورسېدی، نو بیا خو د هغې تکلیف رسونکي ذکر خود وکړه، خو صرف دونه اندازه یې وکړه چې دې مسلمان ته وایه سړی د پلانکي سره احتیاط کوه، سړی د پلانکي سره پام کوه، د پلانکي سره زندگی داسې تیروه چې ډېره په احتیاط او په پام کې تیروه، هسې نه چې د هغې په خاطر تا تکلیف در ورسېږي. لیکن په دې شکل باندې نه چې په مجلس کې د هغه غیبتونه، په مجلس کې د هغې کردار خرابول، په مجلس کې د هغې عزت خرابول، په مجلس کې په هغې پسې غیبت کول او په مجلس کې ټولو مجلس ته زینت او مجلس ته شایست او مجلس ته دوام د هغې پر غیبتو باندې ورکول. په دې شکل که هغه څومره ګناهګار وي هغې ته به الله د خپلې ګناه سزا ورکوي، لیکن تا ته به الله د خپل غیبت سزا درکوي. دا زموږ د انبیاو عادت دی چې هغې په خپله زندگی کې چاته بده وینا نه ده کړې. که چا دوی ته تیزه خبره کړې ده، حالانکه په شریعت کې دا حق سړي ته ستا چې د بل د تیزې خبرې جواب په تیزه باندې ورکولی سي، د بل د ظلم جواب په ظلم باندې ورکولی سي، د بل د بیکاره خبرې جواب په بیکاره باندې ورکولی سي. شریعت انسان ته په زندگی کې دا حق ورکوي، لیکن انبیاء کرامو دا حق په ټوله زندگی کې نه دی استعمال کړی چې قوم به هر سور سره وکړي به سور کوي. یو نبی ته قوم وایي انا لنراک فی صفاحة، ای سړی ته ډېر بېوقوف یې، ډېر احمق یې، ډېر بېعقل یې، و انا لنظنک من الکاذبین، ته موږ پر تا باندې د ډېر درواغجن ګمان دی، ته ډېر درواغجن انسان یې. اوس که ما غوندې سړی نو هغوی به داسې ورته وایي چې ته ما احمق بولې، ته احمق یې، ستا پلار احمق دی،
ته ما درواغجن بولې ته درواغجن، لیکن نبی څه ورته وایي؟ نبی ورته یا قومي لیس بی صفاحة، ای زما قوم زه بې وقوف نه یم، زه احمق نه یم، زه درواغجن نه یم، ولکنی رسول من رب العالمین، تاسو پر ما خطا وتلی یاست، زه د الله تعالی د طرفه تاسو ته رسول راغلی. نو د انبیاو ترتیب داسې چې کله به چا تیزه خبره ورته وکړه، چا به بده خبره ورته کوله، د چا د بدې خبرې جواب په بده خبره ورکول. ما درته ویل شریعت دا حق انسان ته ورکړی دی، لیکن انبیاو دا حق هېڅکله نه دی استعمال کړی. د چا د بدې خبرې جواب انبیاو په بده باندې نه دی ورکړی.